د وخت د مدیریت 6 طلایي اصول. لیکوال جاوید کریمی. یو پخوانی متل دی چې تاسې نسئ کولی وخت بدل کړئ، اما کولی سئ ځان بدل کړئ. د وخت مدیریت خپلو عادتونو بدلول او اصلاح کول دی. په خپلو عادتونو کې کوچني اصلاحات کولی سي ستاسې مولدیت لوړ کړي. لوړ مولدیت دا نه دی چې تاسې ډیر کارونه ترسره کړئ، بلکې سم وخت کې سم کارونه ترسره کول لوړ مولدیت دی، چې لوړ مولدیت بیا کولی سي تاسې ته اطمینان درکړي، لوړ معاشات پرې واخلئ او په ژوند کې پرمختګ وکړئ. هر څوک کولی سي په خپلو عادتونو کې کوچني بدلونونه راولي او ښې پایلې رامنځته کړي. لاندې یو څو نقاط زموږ د مولدیت او د وخت په ښه مدیریت کې زموږ سره مرسته کوي. د بدلون لپاره آماده اوسئ. دا مهمه او کلیدي نقطه ده. که تاسې بدلون لپاره تیار او آماده نه اوسئ، نسئ کولی چې خپلو عادتونو ته تغییر ورکړئ او د یو څه نوي ترسره کولو هڅه وکړئ. وخت د پیسو په څیر وګڼئ. موږ د خپلو پیسو په اړه ډیر محتاطه یو، اما د خپل وخت په اړه دومره محتاطه نه یو کوم یو ډیر با ارزښته دی. دا ممکنه ده چې یوه ورځ کې له بلې ډیرې پیسې وګټو، اما یوه ورځ بیا تل 1440 دقیقې ده، او دا ممکنه نه ده چې یوه دقیقه کې دې شپه او ورځ پکې اضافه سي. نو پکار ده چې خپل وخت په هغو شیانو مصرف کړو چې پرې ارزي، او خپل کارونه باید د لومړیتوبونو په اساس ترسره کړو. دا که زموږ مسلکي ژوند وي او که شخصي کارونه، داسې د لومړیتوبونو په اساس وټاکئ لکه څنګه چې په رخصتۍ ځئ. کله چې موږ او تاسې د یو څو ورځو لپاره په رخصتۍ ځو، نو د کارونو لیست څخه ډیر کارونه په ډیر بېرحمۍ سره لرې کوو. البته دا هغه کارونه وي چې ډیر مهم نه وي، اما زموږ د رخصتۍ قیمتي ورځې ضایع کوي. عین همداسې په ټول روزمره ژوند کې باید د ورته جدیت نه کار واخیستل سي، ترڅو اړین کارونه سرته ورسیږي او په غیر ضروري کارونو مو وخت ضایع نه سي. د کار د پایلو په اړه فکر وکړئ. که زه دا کار ترسره نه کړم څه به وسي؟ موږ اکثره په چټکۍ سره یعنی ښه وایو، خو موږ نه پوهیږو چې دا کار به په مناسب شکل او وخت سره ترسره کړای سو که نه. کله چې پوهیږئ کارونه مو زیات دي او دغه کار در باندې بوج کیږي، په مؤدبانه ډول نه ویلو سره خپل ځان له پریشانۍ او مقابل جانب له مایوسۍ وژغورئ، او په دې سره به ته د درناوي وړ سې او خلک به په راتلونکي کې ستا د ښه په اهمیت پوه سي، او دا به ورته جوته سي چې ستاسې ښه دي او نه مو نه دي. هغو کارونو ته پاملرنه وکړئ چې تاسې ډیر ځوروي. تاسې مجبور یاست چې هغه څه په اړه فکر وکړئ چې ستاسې په ذهن کې ځای نیولی، او کله چې ذهن کې مو یو تشویش موجود، تاسې نسئ کولی چې نورو کارونو باندې تمرکز وکړئ. نو ټول هغه کوچني کارونه مو له سره وباسئ چې ستاسې د اصلي کارونو لپاره د خنډ باعث کیږي. که هغه ستاسې د برق د بیل تحویلول وي، که د مالیې تحویلول وي، او یا هم د خپل موټر د ترمیم خبره وي، لومړی باید دا کوچني کارونه ترسره کړئ ترڅو مو د اصلي کارونو مخې ته خنډ او ستاسې د ځورونې د TAR اصل نه کار واخلئ. کوم کارونه چې مو مخې ته راتلل، د دغه پورته اصل په اساس ورسره تعامل وکړئ. ټي یعنی ټریش یا کثافتدانۍ. له ځانه پوښتنه وکړئ، آیا دا کار د کولو ارزښت لري؟ که ځواب مو نه و، نو مستقیمې کثافتدانۍ ته وغورځوئ، یعنی صرف نظر ترې وکړئ، او که د کولو و نو اکشن یعنی عمل ترسره کړئ، او پاتې کار یې په ټو ډو لیست کې ولیکه چې بیا یې په خپل وخت ترسره کړه. او که کار د کولو و او اوسې وخت نه و، باید ریفرنس یا حواله او یا هم ثبت سي. دا طلایي قواعد تاسو سره کولی سي مرسته وکړي ترڅو هره ورځ ډیر سم شیان ترسره کړئ. په یاد ولرئ چې زموږ او ستاسې ژوند په ارزښتونو او لویو اهدافو پورې اړه لري. فقط تش او بېمانا کارونو پورې چې هره ثانیه او هره دقیقه باید حتما بوخت اوسو، بوختیا پکار ده، خو په هدفمندو او ګټورو کارونو کې. په خپل فکر او اعمالو کې په ډیرو کوچنیو تغیراتو سره موږ او تاسې کولی سو ښه احساس وکړو او ډیر څه ترسره کړو.